نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته د وایشا په سلسله کې راځي چې نن وګورو چې د دعا د قبولیت سببونه څه دي پنځم فصل وایو بعضې خلکو دعا اکثر ډیر زر قبوله شي ولې چې سخت ضرورتمند وي او دا ضرورت هغې کې دننه یو اضطرابي کیفیت پیدا کړي یعنی هغې ډیر بېقلاره بېقراره شي نو که تاسو کې دننه بېقراري ده نو تاسو هغه بل کس هم نورو له به هم هغه بېقراري ورکړئ او که دعا غوښتنو والا دعا غوښتلو والا هغه کې دننه بېقراري وه او هغه دونه د زړه نه د زارۍ سره دعا وغوښته چې په اسمان یې شور ګډ کړ هلته نه فرشته راغله او هغه همدا دعا د اضطراب سره کامل اضطراب سره د الله په دربار کې پیش کړه نو الله تعالی به ظاهر دا چای ته متوجه کیږي یا دا چې دعا کولو نه اول دعا کوونکي څه ډیره غټه نیکي کړې وي نو دا اولنی خبره چې کومه ده کنه دا د اضطراب د بېقرارۍ د دې باره کې قرآن کې هم راځي امن یجیب المضطر واذا دعاه نه سوري امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء نو مضطر څوک وي بېقرار بېچینه هغه چې په دې بېقرارۍ کې خپل رب ته رب رابلي خلق نه خپل رب رابلي رب ته आवाज کوي او په زارۍ په ژړا خپل رب ته आवाज کوي نو رب یې اوري او یقین نشته نو الله تعالی تپوس کوي امن یجیب المضطر څوک دی هغه چې کوم د مضطر دعا واوري کوم چې د بېقراره کس دعا واوري او هغه له جواب ورکړي انسان خو داسې نشي کولی کنه او یو مخلوق هم داسې نشي کولی ویکشف السوء او د هغه نه تکلیف لري کی نو دلته تاسو په نمبر 1 باندې ولیکئ اضطراب یعنی د دعا د قبلېدو اسباب څه دي نمبر 1 اضطراب یعنی بېقراری بېچینی نو دې لپاره به تاسو دا یاد لرئ چې د دعا قبلېدو د پاره ماته ځان کې دننه یو کیفیت پیدا کول دي چې زه بېچینه بېقلاره یمه او په ژړا او په زارۍ الله ته دعا وکړم ټیک شو بعضې وخت مونږ ډیر زیات پریشانه یو د دې خبرې په لټون کې یو چې څه وي څه خبره وي چې مونږ یې ووایو چې پریشاني مونږ نه لرې شي او ډېر د زړه نه مونږ دعاګانې وکړو نو د الله نه د رحمت غواړو بعضې وخت حالات داسې وي ملک کې په زموږ چار چاپېره نو سکون راشي نو ټیک ده دا خو ډېره ښه خبره ده چې الله تعالی مونږ عافیت کې وساتي سکون کې وساتي او عافیت دې الله مونږ نه لرې نه کړي چې مونږه او بل دا خو اصل خبره دا ده چې دا عافیت دې مونږ د الله نه لرې نه کړي دا نه چې مونږ بیا واپس په خپل هغه روټین باندې داسې راشو چې بس هغه بالکل مونږه الله نه بې خبره دعاګانو نه بې خبره بس روان یو نو دا یو څو خبرو اصلاح چې مونږ کوو کنه هغه اکثر د تکلیف په وجه اضطراب په وجه دا کوو عافیت چې راشي عافیت ډیر ښه خبره ده دا مونږ به دا نه وایو چې نه الله دې عافیت مونږ نه لرې کړي خو هغه مونږ اکثر بېغمه کړي مونږ هغه اصلاح چې کومه کړې وي هغه بالکل ایره کړو نو ځکه چې کله به تاسو څه بېقراري تکلیف راشي تکلیف وي خفګان وي هغه ځان له بد مه ګڼئ دا مه غواړئ الله نه چې الله ما په مصیبت کې واچوه دا خو چرې نه دي ویل پکار او د الله د عافیت دعا ډېره خوښه هم ده خو چې په څه شي باندې زړه پریشانه وي بېقراره وي نو فوراً الله ته رجوع کې او په هغې باندې ښه پازیټیو سوچ مثبت سوچ لرئ او تاسو وایئ چې بس دا الله په ما ځکه راوسته چې زه د نور شدت سره الله ته راوګرځم او زه دې دعا وکړم چې کوم عام روزو کې ما نو کړی نو هغه شیزونه دې زه اوس وکړم بیا آخرت کې اجر هم جمع کیږي که نه نو آخرت لپاره به اجر څنګه جمع کیږي نو دا هم د الله د رحمت یو طریقه وي نو ځکه چې بعضې خلک بیا تکلیف په راتلو باندې الحمدلله وي او نبی صلی الله علیه وسلم به څه وی الحمدلله علی کل حال نو مونږ به وایو چې الله تا ما ته خپل نږدې کېدو یو موقع راکړه
په دې هم ستا شکر دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم به شکایت نه کو، کمپلینټس به نه کو، الله نه به ناراضه کېده نه. او داسې خلک هم چې کوم دی حقیقت باندې پوهېږي هغوی بیا د الله نه ناراضه کېږي نه. او حدیث کې هم راځي چې الله تعالی چې کله څه قوم سره مینه لري نو هغوی په ازمیښت کې واچوي. هغه ازمیښت هغه بنده ناقلاره لري او بیا په هغه ناقلارۍ کې بېقرارۍ کې انسان په زارۍ زارۍ په ژړا ژړا الله راولي او شیطان درته څه وایي الله خو تا نه ناراضه دی ستا خو دوا نه اورېدلې کېږي. نو بعضې وخت بیا مونږ د شیطان ومرو که نه څنګه مونږ وایو چې دونه ځله مې دعا وغوښته قبوله خو نه شوه بس زما خو دواګانې نه قبلیږي. نو دا ډیر غلط سوچ دی. نو بس دا یاد لرئ چې یو وجه د دعا د قبولیت دا وي چې کم د غوښتو والا کې دننه کیفیت دی. ولې چې شاته مونږ ویلي یو که نه چې رکاوټ یا بندش دعاګانو کې قبلېدو کې کم ځای نه راځي یا د دعا د غوښتو والا طرف نه یا چا د پاره چې دعا غوښتل کېږي. نو اولنی شی چې مونږ ووایو قبولیت دپاره هغه څه دی اضطراب یا بېقراري او یا بیا دعا کولو نه اول د دعا کوونکي نه څه ډېره ښه غټه نیکۍ شوې وي. بعضې وخت انسان یو نیکي وکړي او هغه په وهم و ګمان کې هم نه وي چې هغه نیکي کړې ده. مثلا یو کس ډېر خفه او غمګین و تاسو وکته تاسو ورته موسکی شوئ یو لږ ساعت له هغه سړي خپل غم ایر که بیا تاسو لاړې سلام هم ورته وکړو حال هم ترې تپوس وکړو کتو کې خو بس یو ډېر عام روایتي غونډې کې کار دی تاسو لاړې موسکی شوئ سلام هم وکړو خو حقیقت کې د دې الله دپاره څه اهمیت دی چې موسکی کېدل خپل مسلمان ورور ته کتل دا هم یو چیریټي ده صدقه ده. سلام کول دعا وه اوس تاسو بل لپاره دا کول لګیا اوس دعا هم ورله وکړه یعنی تاسو سلام وکړو دعا هم ورله وکړه تاسو صدقه وکړه الله تاسو له سلامتي ولیکله تاسو د هغه حال تپوس وکړو د هغه زړه خوشحاله شو او تاسو ته څه پته هم نشته تاسو روان یې په دې حال کې لارې کې تاسو اوس خپله څه پریشاني رایاده شوه او په زړه کې م الله ته دعا شروع کړه چې یا الله زما دا تکلیف لرې کې یا الله زما لا دا دعا قبول کې دا کار مې وکړې اوس نور هیڅوک نه دی خبر خو الله ستاسو دعا قبوله کړه او تاسو چې کله خپل ځای ته ورسئ نو تاسو وایئ چې الله زما خو دا کار وشو ما خو دونه ورځو نه دعا کوله او پته نشته څه وشو او زما دعا قبوله شوه اوس تاسو هیڅ یاد نشته چې تاسو څه نیکي کړې وه او هغه د الله خوښه شوې وه. عام طور باندې مونږ بعضې وخت وایو که نه څه پته الله کومه نیکي زما خوښه شوه الله د فلاني کوم ښېګړه خوښه شوه چې ما سره دا ښېګړه وشوه نو هغه عمده کانسپټ دی عمده خبره ده یا داسې څه بل څه ښېګړه که کړي وي انسان چې کوم نه الله تعالی په دربار کې هغه دعا زر قبوله شي ټیک شو نو هغه اصل کې د هغې نیکۍ اجر وي صله وي هغه دعا تاسو یا بیا دام کېدی شي چې دعا تاسو داسې وخت کې کړې وي چې کوم د قبولیت وخت و یا داسې څه بل څه سبب هم کېدی شي یعنی ډېر شي سببونه دي که نه چې کوم په وجه دعا زر قبلیږي. نو دا چې خلک وګوري نو بعضې وخت خلک ګمان کوي چې د دعا د قبولیت سبب چې دی هغه صرف د دعا خاص ټکي دي یا څه آیت دی د قرآن څه ټکي دي او هغوی هماغه ټکي بیا بیا دهراوي بیا بیا ریپیټ کوي او هغوی دا خیال وي چې دا وظیفه ده او دا به کوم او هغه وظیفه شروع کړي او هغه ټول سببونه او خبرې پرېږدي چې کوم په وجه د هغه دعا قبوله شوې وه. د دې مثال داسې دی لکه چې یو کس یو فایدهمنده دارو علاج په مناسب وخت او په مناسب موقع استعمال کړي نو هغه ته فایده وشي خو بل کس چې ورته ګوري نو هغه دا خیال وي چې دا عمده دارو په استعمال دته شفا میلاو شوې ده نو بس دله د بل سبب ضرورت نشته حالانکه بعضې وخت هغه وخت هغه خاص دارو د خاص مرض مطابق ای موسم مطابق او پرهیز وغیره نور شیزونه مو هغې سره دا شوی و او د هغه دا خیال چې بس دکه دارو دي او بس که دکه ما وکړو نو بس ماله به میلاو شي که نه نو دا بالکل غلط دی. دعا دپاره د دعا د قبولیت دپاره نورو کارونو ضرورت هم وي. بعضې خلک د دې باره کې ډېرې غلط فهمي لري او پای کې یو ډېره غټه زبردسته غلط فهمي دا هم ده چې که یو کس خپل د بېقرارۍ کیفیت کې
یو قبر ته ورسي. مطلب چې زبرګ قبر ته لاړه، هلته هغه ډېر په ژړا په زارۍ الله تعالی ته دعا وکړي، وژاړي او الله تعالی د هغه دعا قبوله کړي. نو هغه قبر ته ولاړ دی، هغه زاري کوي الله ته او د هغه دعا قبوله شي، خو په دې وجه چې هغه زاري کوله، هغه ډېر په تکلیف کې و. خو جاهل خلک به څه ګڼي چې د ده د دعا د قبولیت سبب او راز دا قبر دی. بیا به وایي چې فلاني زیارت ته لاړ شه، هلته دعا وکړه نو ستا دعا قبلیږي. حالانکه سبب څه و؟ د هغه بې قراره کیفیت، د هغه په ژړا او په زارۍ هغه دعا غوښتل او دا سراسر غلطه خبره ده چې هغه دغلته لاړو او قبر باندې د هغه دعا قبوله شوه. که دا تکلیف د الله ته چې دا فریاد یې کولو، دا عاجزي، که دا یې د دې نه د جومات کې کړې وای نو زیاته بهتره وه او الله به زیاته خوښه وه. ټیک ده که نه؟ نو مونږ د هر څه نه په څه پوه شو چې اصل شی انسان کې زړه کې چې کم یو تړپ دی، بېچیني ده، بې قراره کیفیت دی، یو خفګان او ژړا او زاري دی که نه، دا په دعا کې یو شدت پیدا کړي. نو چې انسان په خپله تکلیف کې وي نو نورو سره د ښېګړه کوي، د نورو کار هم کوي دی، نتیجه به څه وي چې هغه ښېګړه به واپس راوګرځي او تاسو ته به هم راورسي.